په دغه واتساپ نمبر به صالح محب او شړنګا زنګ نه وي وایس میسج به پرېږدي 00391575 اردو د عسکرو له خیره سره ښه راغلاستو وایي ګلان اوس طالبان جګړې ته ځي له ټوپکو سره یې شانټو کې ګلان هم اچولي که کوم عسکر ور راځي چې غاړه کې هار ورته واچي دغه ته مینه وایي دغه ته محبت وایي مخکې به 15 شاجورونه په چانټه کې اچولي وو اوس 7 شاجورونه چې هغه 8 شاجورونه په جای کې ګل ګردان ایښي ورور عسکر دی چې راځي غاړه کې ورته طالبانو ګوره دا دریشي مته بازي دریشي سره غاړه کې هغه وراچوي ډېر ښه ښکاري نو اوس مجبور دي طالبان ورور مخکې به تو هغه خدای هغه د برابرۍ مرتنیات سیده مخکې به کالتوس اخیسته اوس ګل ګردان اخلي غاړه کې ګلان راشي دا هیواد په خدای دومره خوان در سره کوي هغه نور چې خل پړ پرنجر کې لکه مګ غوندې ناسته د بوجې شاته راسه طالب سره غاړه کې د ګل اچي ټوپک دي درکې زور اور بد در خپل کور ته ځه که څوک در پسې چاپه راغله په دغه ځي باندې وله نو طالبان ورونو ګلان چانټو کې زیات در سره وړي دي ټوپک په دې میلونو باندې ګلان تاو کوي سوله نور څه شته وایي ورورګلوي نور څه شته وایي امن او اخوت ورور صداقت نور څه شته وایي چې یو طالب جنګیالی یو طالب شازلمی یو طالب مجاهد سنگر ته ځي په چانټه کې د شاجورونو په جای ګل ګردان ایښي دي نو داسې جګړه به مو په نړۍ کې تر اوسه پورې لیدلې په بلا که چا لیدلې هغه طالب چې د فتح مینار ته رسېدلی ده بیا هم د خپل دښمن دپاره په چانټې کې د ګلونو هارونه اچوي پروا نه کوي هېڅ خبره نه ده مخکې مې په دې تندي ویشتلې اوس د په غاړه کې هار اچوم خو که ته په سړیتوب پوه شې راشې خپل ځان وپېژنې خپل ملت وپېژنې خپل بچي وپېژنې خپل راتلونکی وپېژنې خپل اخوات وپېژنې د دعوت ارشاد د کمیسیون لمبر ده دغه سره تماس ونیسئ 0093 د دعوت ارشاد د کمیسیون د واتساپ لمبر د تاسو کولی شئ دته میسجونه پرېږدئ نر غوندې ګله ګله داسې قطار راځئ دا وطن مخپل د طالب مخپل د پیغور نه در کوو سخې نه در پسې کوو بد نه در پسې وایو اتل درته وایو زمری درته وایو غازي درته وایو راځه خدای دې راوله طالبانو په